بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ او تاسو په ویو باندې خبرې وکړلې. په دې پوه شولو چې ویو څه شی ده او څنګه کار کوي. نو ویو موږ سره ډیر یو مهمه موضوع ده. لکه نن یو مثال بیا هم دوه نوع ویو لرو، یو سمپل ویو دی او یو کمپلیکس ویو دی. سمپل ویو هغه ویو ده چې د یو ټیبل نه جوړیږي، چې د څه نه جوړیږي؟ یو ټیبل نه. او کمپلیکس ویو هغه ویو دی چې ملټیپل ټیبلز نه پکې ریکارډ راخیستل شوي وي. اوس که چیرې دا به هم زده کوو چې څنګه به په ویو کې د څو ټیبلونو نه ریکارډ راخلو او څنګه به څه کوو کمپلیکس ویو جوړو، څنګه سمپل ویو جوړو، دې موضوعاتو باندې راځو. اس کیو ایل خلاصو، یوزر نیم ورکوو آریل، پاسورډ 1 2 3 او سکرین کلیر کوو. اوس زه دا ځل غواړم چې څه وکړم، په دې شکل سره زه وایم چې امپلای کې څونه خلک چې وظیفې لري، هره وظیفه راته ګروپ کی راته دی وایي چې په دغه وظیفه کې دومره نفر دونه معاش دونه جیب دونه ټیټ دونه ده. دا زه هر دفعه زه نشم کولی چې یو نفر به بله اضافه کېږي بیا به زه ګروپ کوم چې څو نفر دي بیا به ګروپ کوم. نو زه غواړم چې یو ویو جوړه کړم. نو څنګه جوړو؟ ادب باندې خو ورسېدی. نو زه ورته راځم ورته وایم چې کریټ کا څه شی کریټ کړي؟ ویو کریټ کړي. اوس راځم ورته وایم ویو کریټ که د څه شی، مثلا راځو جی پی جنرال جی آر جنرال ریپورټ ورته راځو د دې په نوم باندې اسا. اوس ورته وایم چې سلیکټ کا سټاریک نه وګورئ آرام سره سلیکټ کا څه شی پروګرام نه لرو، ورته وایم چې سلیکټ کا جاب وظیفه کاما sum of salary as total salary comma count of یا اول به count راوړو بیا خلک کړي count of static as a total employees comma sum of salary as a total salary comma max of salary یا average راخلو avg of salary as a average salary from emp کم ځای نه راواخله؟ emp نه راواخله. خو ورته وایم چې ګروپ بای دا ګروپ کا ګروپ بای. اوس ورته وایم چې ګروپ بای رول اپ اف څه شی جاب قوس بند او په اخر کې سیمی کولن او انټر سوای. اوس ویو کریټډ ویو جوړ شو. نو چې کله مونږ راځو دا ځل کې امپلایز ګورو سلیکټ کاست شیرینګ فرام ام پی نه جی آر. اوس ګورم وای مونږ سره څوک دي؟ دوه انالیست لرو، 6,000 روپۍ معاش اخلي او 3,000 روپۍ ده. کلرک 4 نفره لرو، 4,000 یو نیم 500 روپۍ معاش اخلي او 7 معاش 1,010 ده. کوک 2 نفر لرو. ګورو د دې ټول یوه عادي خلاصه یې موږ ته راوویستله. مجموعه 14 نفره لرو، 15,000 او 25 نفر دونه معاش اخلي. نو کولی شو موږ او تاسې دا اوس همیشه دپاره پروت ده. که څو نفره کوک لرو؟ دوه نفره. زه اوس یو بل نفر هم انزرټ کوم. انزرټ ګوره دا ضرور نه ده بیا زه کوم کوم انزرټ انټو insert into emp insert into emp values قوس خلاص کم values concatenate employee number comma concatenate em comma job da mgr comma sysdate comma commission comma dpt number. اوس ګوره زه یو نفر بل انټر کوم. امپلای نوم ورکوم، مثلا امپلای نمبر 1890 نوم یې څوک ده؟ نوم یې ده طاهر. وظیفه یې څه کاره ده؟ کوک. ام جی آر یې څوک ده؟ 2 سالري یې څونه ده؟ سالري یې ده 3,000 روپۍ. کمیشن 1,000 روپۍ. ډپارټمنټ لسم کې کار کوي. رو کریټ کمیټې کا. اوس زه راځم دا ځل ورته وایم چې څو نفره به کوکي څونه ماشونه سوي. اوس ورته وایم select का static from gr
انټر کړه. اوس ګوره کوک څو دي 3 نفره 10,000 روپۍ ماته او ستم تغییر شو. نو دا موږ ویو جوړه کړې ضرورت نشته چې بار بار موږ تاسو څه کوو کیلکولیشن په دې کې اجرا کوو. او که چیرې زه وغواړم دا ویو وګورم نو موږ وایو چې سلیکټ کا سټیریک فرام یوزر انډرسکور ویوز یعنی یوزر کې چې څونه ویوز دي ټول راواخله خلاص. یو د بینیفټ په نوم ویو لرو، بل د امپلای ټو په نوم باندې، بل د جی آر په نوم باندې، بل د لیست په نوم باندې. دا راغی که رانغی. اوس دا ځل زه غواړم داسې کار وکړم. څنګه کار کول غواړم چې دا موږ ته وښیي ښه چې دې ویو کې ما کوم سټیټمنټ کارولی هغه سټیټمنټ یې راوړي. ښه کومه دي سټیټمنټ خو نه ده راوړی. څه شی ده ویو ټایپ ده دا د دریا بیا دا څه شی شو صحیح نه ده. نو زه ورته وایم چې سلیکټ کړه ویو انډرسکور نیم د ویو نوم راواخله کاما view underscore text view کې چې کوم ټیکس ده فرام د کوم ځای نه د یوزر انډرسکور ویوز نه تنها دا دوه شی چې وایي سلیکټ کا view underscore name کاما view underscore چې شی ولې نه منې سلیکټ کا invalid identifier view underscore name comma underscore text by do mani kana hole na mani na from user underscore se shay views why da na manu like sabar da rixtya 11g da kana jدي ke bal shay nahi دې بنوم دې کې ویو ټیکس نشته ده. ښه دې کې ویو ټیکس نشته دغه سټیټمنټ ده بس دلته به سوپر ویو انډرسکور نوم ورکړئ سوپر ویو انډرسکور نیم. اوس ګوره ډایرکټ هم دا دوه شیانه سلیکټ که څه شی ویو انډرسکور نیم کاما ویو انډرسکور ویو نه سوپر ویو انډرسکور نیم فرام یوزر انډرسکور چې شی ویوز. اوس ګورم سټیټمنټ باید دلته راغلی وای ښه سوپر ویو نوم نشته ده یا آر او ټیکسټ خو راځئ دلته یا ټیکس ورکړئ هغه ورکړه دا رزلټ هدف دا ده چې موږ دا سټیټمنټ وښیو دا دلته هم ختلی ده سلیکټ اکاونټ اف ټوټل که نه دا راغی. نو کولی شو موږ راخلو سکرین بیرته دوباره څه کول غواړو کلیر خو هدف زموږ د ویو نه و چې ویو څنګه جوړېږي هغه دونه غټه خبره نه ده. ټیکس خو موږ خپله لیکلی ده موږ ته یې پته ده چې موږ شی لیکلي دي پکې. بل راځو اوس موږ کمپلیکس ویو باندې خبرې کوو. کمپلیکس ویو داسې یو ویو ده موږ ویلې چې هغه څه شی ده څه شی ده د ملټیپل ټیبلز نه د څه نه ملټیپل ټیبل نه لکه موږ او تاسې یو هغه جوړو خپل یو څو ټیبلونه جوړو او غواړو چې د هغه نه آخر کې موږ خپل ریزلټ ولیکو. یو ټیبل لرم د ایکسپنس یا د مصرف په نوم باندې چې په هغه ټیبل کې زه خپل سره رسوم مصارف رسوم. بل ټیبل لرم زه په هغه کې پرچیسز خریداري رسوم. بل ټیبل جوړوم زه په هغه کې خپل انکم یا عواید رسوم. بل زه اوس غواړم چې زه په آخر کې دا پوه شم چې ما مجموعاً څونه ګټه کړې ده. نو دې ګټې دپاره خو موږ تاسې ولیده په ایکسس کې هم کیوري جوړوله خو هلته به هم څه رقم ته کوو یا یو کیوري جوړوله. دلته ډایرکټ موږ دا ټول ټیبلونه نه راخلو څه شی جوړوو یو کیوري جوړوو. داسې کېږي. اوس به یې وګورو نو دې ته څه ویل کېږي کمپلیکس ویو چې ملټیپل ټیبل نه پکې ډیټا راواخلو. ښه زه راځم دلته اوس ګوره ورته لیکم چې څه شی یو ټیبل جوړوم کریټ کا ټیبل د څه شي په نوم یو ټیبل جوړوم د پرچې سل خو لرو که نه انکم په نوم به یې جوړوم ځای انکم قوس خلاص یو فیلډ د پکې وي چې څه شی ډیټ اس ډیټ یا آی ډیټ انکم ډیټ صحیح ده په کوم تاریخ هم فروشات وکړل صحیح ده. ډیټا ټایپ یې څه اوسېږي ډیټ کاما بل فیلډ لنډ لنډې جوړو ځکه چې وخت نشته دونه زیات بل فیلډ ورکوم څه شی اماونټ ډیټا ټایپ یې څه اوسېږي نمبر څونه آینو که په دې تاریخونه په دې تاریخونه په دې طاقت دار اوسو ماسې خو به ته ډېر ډیټیلز او تفصیلات ورسره ولیکي فیلډونه دلته اوس ټایم یې صدا ورکو ولیکو او انټر یو موږ ویو ټیبل موږ جوړ کړه د څه په نوم د انکم په نوم باندې څه په نوم باندې انکم په نوم باندې. او اوس راځم یو بل ټیبل جوړوم چې په هغه ځای کې زه خپل پرچیسز ورسوم څه ورسوم خریداري ورسوم.
نو کریټ کا ټیبل د څه په نوم اس نو ورکو ډایرکټ نو ورکو پرچیز قوس خلاص یو فیلډ پکې وي پی ډیټ د پرچیز تاریخ ډیټا ټایپ یې سي ډیټ کاما بل فیلډ ته اوسي د څه په نوم اماونټ په 100 روپۍ هم خریداري وکړه مثال لنډ لیکو صحیح ده دا لیکو او ورته وایي لیکم چې څه شی نمبر ښه او انټر پرېږده وایم څه پکې کوم شی نه ده اخیستی خو ریلیشنشپ جوړ کړه آیټم ته دلته ټیبل جوړوي چې کوم شی د واخلل د چې واخلل ته لاړ شي بیا خبرې دي هغه سره غرض نه لرو موږ هدف ته کمپلیکس ویو ده چې کمپلیکس ویو څنګه جوړو بل ټیبل ورته هم کریټ کړه ټیبل جوړ کړه د چا په نوم باندې دا هماغه انکم سیل شو خلاص مثلا صحیح ده یا سیل لرو دا انکم دا شو بل زه جوړوم د ایکسپنسز مصارف په نوم باندې ایکسپنس صحیح ده دا قوس بس هم دا درې ټیبل جوړو خلاص دا ایکسپنس په نوم باندې صحیح ده اوس ورته لیکم چې یو د وی سیږي چې ای ډیټ ایکسپنس ډیټ په کوم تاریخ مصرف کړی ډیټا ټایپ د ډیټي کاما اماونټ سونه مقدار پیسې ورکړي دي ډیټا ټایپ د نمبر اوسیږي انټر دا مو شو اوس انسرشن کوو انسرت انټو انکم values قوس خلاص concatenate نه sys date کاما او concatenate amount علیکم السلام بیا اوس ګورم اماونټ یو ځلم د 1000 روپۍ 1500 روپۍ مایل وکړل صحیح ده بیا هم 100 روپۍ عاید وکړل 1490 روپۍ صحیح ده بیا هم عاید وکړل 1450 روپۍ بیا هم عاید وکړل 4500 روپۍ باندې بیا هم عاید وکړل چې 100 روپۍ 1800 روپۍ بس دا موږ سره دا شو او کمنټ اوس خریداري کوو راځو ورته لیکو چې څه شی انسرت انټو پرچیز values قوس خلاص څه شی هم خریداري کړي دي سس ډیټ په خپله ورسوو ځکه هغه ضرورت نشته اوس یې ولیکو کنکټینیټ څه شی اماونټ راځو یو ځل هم د 1200 روپۍ خریداري وکړله ښه بله ورځ هم د 1000 روپۍ خریداري وکړله بله ورځ د 1500 روپۍ علیکم السلام بله ورځ هم راځه که نه د 200 روپۍ بله ورځ هم د 900 روپۍ خریداري وکړه دا هم خریداریانې وکړې کمنټ اوس مصارف لیکو خپل مصارف لیکو چې انسرت انټو ایکسپنس ایکسپنس ته انټري وکړه ویلیوز قوس خلاص سسټیټ څنګه چلا ها کاما کنکټینیټ څه شی اماونټ قوس بند او انټر کوو یو ځل هم 1200 روپۍ مصرف کړې بیا هم 400 روپۍ مصرف کړې بیا هم 50 روپۍ بیا هم 100 روپۍ مصرف بیا هم 100 روپۍ مصرف کړې بیا هم 55 روپۍ مصرف کړې او بیا یو سره 100 روپۍ مصرف صحیح ده کنه کمنټ اوس زه نه پوهېږم چې ما ګټه کړې ده او که تاوان مې کړی ده زه اوس غواړم یو ویو جوړ کړم چې اټومیټیکلي کال ته انټري کوم دا به ما ته اټومیټیکلي رزلټ ښیي چې نقص و تاوان و دا شیان به راځه پس د دې خاطر نه موږ او تاسو څه کار کوو یو ویو جوړوم ورته هم کریټ کا ویو جوړ کا ښه ویو د څه په نوم باندې جوړ کا د مین انډرسکور رزلټ مین رزلټ په نوم باندې اسه سلیکټ کا اوس راځو ورته وایم سم اف څه شی amount نه آفرین sum of income dot amount دا جمع کا ها اسا total income comma sum of ورته لیکم چې څه شی purchase dot amount هغه هم جمع کا اسا total purchase comma دلته راځو بل فیلډ ورته راخلو sum of expense dot amount the expense amount واخلا as a total expense comma اوس راځي ورته لیکو دلته اوس لیکو دلته راځه اوس نه ټوټل دا ټول معلوم شول اوس بدل نه بیا د سره نه غشانو طریقې ښه پوه شوې ورته ولیکه چې څه شی دا نه پیژني دا فیلډ اوس نه پیژني اوس ګوره زه به ورته هم لیکم ځکه لا تر اوسه په دې نوم باندې کوم فیلډ نشته ده ورته لیکم چې کاما ټوټل دا نه پیژني یې څه مه لیکه ضرورت نشته ده کاما ورته لیکو چې سم آف بیا انکم ډاټ اماونټ ها انکم ډاټ اماونټ قوس بند
منفي کتنه قوس sum of قوس خلاص purchase dot amount purchase dot amount اوس ګورو چې رزلټ ورکوي د څه کنه ورکوي منفي sum of څه شي expense dot amount قوس بند اسا benefit from ورته ولیکه چې income comma purchase comma expense او اخر کې سیم کوله اوس کو ویو به جوړ شي خو رزلټ به صحیح وګورو ها چې رزلټ صحیح کوونه شو purchase خپل هم غلط کړی دا purchase دا کوم ځای کې ده نه دغه ځای دا سیم مخته غلط کړی ده purchase صحیح شو اوس به رن کو ویو جوړه شوه اوس مونږ او تاسو ضرورت نشته چې بار بار دونه سټیټمنټ ولیکو د نتیجې لپاره کدا ویو نه وای تا به سمدا کارونه کول اوس راځو ورته لیکو چې سلیکټ کس شي static from use چی شي ونو main underscore result اوس ګوره تا ته وای مجموعاً دی 1,000 دا چی شو 3,19,200 روپۍ د چی شي کړي دي خریداري ته کړي ده ویني وی عاید ته کړي دي 1,14,000 روپۍ د خریداري کړي ده 4,125 روپۍ د مصرف کړي ده صحیح ده او مجموعاً فائدہ دی 15,50,000 روپۍ ده اوس به وګورو کنه select کا static from expense 2,000 دا چی شو ویل نه راځي کنه دا په یو کیوري کې رزلټ نه ورکړي ښه نو یو کته دلته نو دا به اوس موږ تاسو غواړو چې دا بینیفټ موږ تاسو په دې یو ځای کې صحیح وکتلی شو کنه ځکه موږ تاسو هلته انټري کوو دا به اتوماتیکلی دا راواخلي نو اوس یو کیوري صرف دغسې جوړوو دغه کیوري راخلو هغه اوس نه ایډیټ کیږي که ایډیټ کیږي ایډیټ به کما الټر کا کیوري کومه کیوري الټر کوو view او کیوري خو نه درې ښکاره الټر کا view کوم view الټر کوو main underscore result ड्रॉप होगा हाँ आखिरी कॉलम में ड्रॉप करूँ मतलब बेनिफिट हाँ ड्रॉप कैसे है मैसिंग कीवर्ड ड्रॉप का कॉलम ड्रॉप का कॉलम सही ना कॉलम तेरा ड्रॉप का शेवाई अल्टर व्यू कमा व्यू मेन अंडरस्कोर result drop so share drop column benefit नो मामले से BENEFIT सही देखा ना drop का आवल डायरेक्ट को benefit का बोलना का ना column कम column the same missing keyword the check keyword हम करेगा alter view main underscore چی result drop का से benefit हाँ उसमें वो जल्दी ख़ुज़ारत मुस्तलखा alter का view comma view main underscore result drop share drop benefit دې کې مشکل دا او قبل شي سلیکټ زه ځنه وګورم دا پر چټه ته کوم فرام سیل صحیح ده کنه سیل په نوم باندې یو ټیبل لرم دلته زه دا هغه ته ډراپ کوم پی نیم ته نسه کول غواړم ډراپ کوم او بیا ډیلیټ کوم نو زور طریقہ میں جس سے ہوگا الٹر کا ٹیبل سیل جو سینٹیکس کے سره کوم مشکل دا قبل سره ټیبل سیل ډراپ کا څه ډراپ کول غواړو ها
ड्रॉप का पी नेम वाले څنګه کېده डी डी एल خو درته کړی ड्रॉप کول خو درته ښودلی وو ها الټر टेबल नो ले करना की टेबल सेल ड्रॉप का सशे ड्रॉप का कॉलम सही था ना कम कॉलम ये ना को ड्रॉप छुपा बल के वाले लगे वो सु गुरल दबे मुको अल्टर का व्यू ना लग सबरो का खैर او زه وګورم چې دا ډراپینګ اپ ډراپینګ وشو کنه اوس ګورم الټر ویو مې لیکل دا الټر ویو کم ویو مین انډرس یو ځل یو ګورو سلیکټ کا سټیریک فرام چې شي مین انډرسکور रिजल्ट सही ده الټر ویو کم ویو مین انډرسکور रिजल्ट ड्रॉप कवर غواړو शीशे ड्रॉप कवर غواړو कॉलम چې ونه لیک کار نه کوي ګورا د ورونه لیدا کالم کم کالم بینیفیټ مزه پر دا وای دا په دې کیوري باندې نه اپلای کیږي مشکل دی کې دا خاص دي نه راغی کیږي اوس موږ څه کار کول غواړو د سره نه یو بل کیوري جوړو ها سلیکټ کا دا اسانه کریټ اور ریپلیس ویو صحیح ده مین انډرسکور چې شي रिजल्ट यानी که پاغونو می بیرته ریپلیس کبل جوړه کپه کوئی آسان الله حل اون صورت علی کا مچ سے شي آسان سلیکٹ کا اور طریقہ هغه چې شي ټوټل پرچیز وکنه ټوټل اول ټوټل انکم وکنه ټوټل انکم کاما ټوټل پرچیز کاما ودرګه او چلو دا نو می بدلوم آسان بل جوړو کریټ کا ویو جوړ کا د سپونم باندې مین انډرسکور ار ای اس نو می تحقیق کوم ها مین रिजल्ट از سو کا سلیکټ کا سشے ټوټل انډرسکور نو ہوتا نام ټوټل انکم کاما ټوټل پرچیز کاما ټوټل expense from main underscore result یو بل ویو جوړ کا سلیکشن د دې ځای نه وکړه اوس یو بل ویو جوړی ګاندې درې کالم موبایل پکې جوړ شو خلاص آسان سلیکټ کس څه اوس هغه ویو مکمل بیا پسته ډراپ کا اوس یې ډراپ کا اوس ډراپ خرابې جوړی دي ځکه د علاقه ځای نه سلیکشن راځي ها سلیکټ کا سټیریک فرام څه شي چې شی ورته وایي مین انډرسکور ریزلټ ار ای اس اوس ګورم ها آلته خو غلط راخستل شوی دي کنه آلته غلط راخستل شوی دي دا باید بیرته موږ وکړو ګور آلته دا اوس هم 3,9200 دي زه اوس هم دا وګورم دا اوس دونه سلیکټ کا سټیریک فرام چې شي مین انډرسکور ریزلټ ایکسپنس وګورئ فرام انکم نه دي کنه کم دي 15,090 روپے 1650 دونه دي دا به څه چالو کړي تاسو به دا په کور کې جوړ کړئ صحیح ده یو به جوړ کړئ ها یو به ټوټل ایکسپنس په نوم باندې ویو جوړ کړئ بل به څه جوړ کړئ ټوټل انکم بیا سبا ته به نور موضوعات باندې به سره خبرې وکړو صحیح ده عکس واخله سکرین شاټ یې واخله راوړل چې رزلټ ماته ټولو ښیي ها یو به جوړ کړئ د څه په نوم باندې آریو درې پیبل لري کنه درې واره به مين کیوري نه جوړه کې بیا به بل کیوري نه جوړه کې درې واره به پکې راوخلې ها بل به جوړه کې سالانه به جوړه کې اټول باندې پکې راخستي او رزلټ به پکې کومه شو بیا سبا ته زړه کار کوم ځکه اوس دلته وخت نشي په طریقه خو کویږي کنه اما غسه مختلار شي